سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. ګورئ ملګرو زه تاسو یوه خبره وکړم صحیح سر مخه خلاص کړئ. 1 میلیون ډېر کیسونه کاناډا هیواد ته ورغلي دي او دوی هم غواړي چې په کال 15 لکه انسانان کاناډا ته راولي او په دې کې افغانان هم شامل دي، په دې کې اوکراین هم شامل دی. یعنی هغه افغانیان ته بیل کیسونه دي او اوکراینیان ته بیل کیسونه دي. ښه دا حکومت که چیرې په دغو څېړنه وکړي د دوی وخت ضایع کیږي، ګوره ښه غوږ ونیسئ. دا چې د هند نه راځي، د پاکستان نه راځي، د چین نه راځي، خو د افغانستان نه دی راشي که نه. د افغانستان د پښتون دی راشي دلته، تاجک دی راشي دلته، ازبک دی راشي، هزاره دی راشي، دا قومونه دی راشي دلته. صحیح؟ نو دا دوی ویزې خلاصې کړي دي همدې په خاطر چې د خلک ویزه واخلي او دلته دفترونه شته چې د ویزو کار کوي. او تاسو کار خلاص شي، هغې نه وروسته تاسو راشئ کاناډا ته چې هغه کیسونو مسله بیخي ختم کړي، هغه 1 میلیون چې څوک واجد د شرایطو خو همدې د کیسو له طریقه هم راتللی شي. څه ضرورت ده چې بیا دوی هغه وڅېړي؟ دلته د کاناډا هیواد فایده په ګوره څو فایدې لري کاناډا هیواد. اوله فایده یې دغه ده چې تاسو یو څه پیسې پیمنټ کوئ د هغه فورمونو لپاره که نه پیمنټ کوئ او هغه دفترونو ته ورکوئ. هغه دفترونه چې تاسو نه پیسې خلي هغه دولت ته ټاکس ورکوي، نو دولت ته همکاري شو. او بل دا دفتر باندې بوج نه راځي، تاسو کار هماغه شرکت مخ ته وړي. خو دلته د کاناډا ګټه دی که تاسو ګټه دی؟ تاسو په دې ګټه چې تاسو دې وطن ته راځئ، کاناډا په دې ګټه دی چې کار اسانېږي او تاسو ټاکس اخلي او تاسو کار دلته مخ ته ځي. ملګرو زه که چیرې اوس مثلا که چیرې دا خبرې دروغ وایي، څه ضرور دی دروغ ورته، څه ضرور دی چې دروغ وایم؟ ولې څه ضرور دی؟ زه وایم چې پرېږده افغانان راشي چې د نور هیوادو خلک راځي و خلکو د دلته چې وځي مکمل هندوان دي چې ګوري مکمل کاناډا هند نیولی دی. پښتانه افغانان دلته هغه دوکانونه لري، رستورانټونه لري، دومره نه کوي چې خپل یو افغان ته هغه ورولېږي او فرجاب ورولېږي. ایما په دې خبرو خو تاسو ته کوم هغه تاسو نه خو زه د خبرو په مقابل کې پیسې نه اخلم، خو تاسو تشویقوم چې تر څو چې دوبۍ کې په سعودي کې یا په نورو ځایو کې تاسو وظیفې کوئ چې هلته یوه مدوه کېږي نه، خو دې خواته راشئ چې ماشومان آینده یعنې د ماشومانو آینده هم روښانه شي، تاسو راتلونکی هم روښانه شي، حداقل پوه شي چې په کوم ځای کې تاسو ژوند کوئ، خپل په انسانیت پوه شئ. ګورئ اسنادونه که چیرې اسنادونه پیدا کوئ، تذکره، پاسپورت، انګلیسي اسناد پیدا کړئ چې لږ هم په انګلیسي پوهېږئ چې هاي هاو ار یو، واتس یور نیم، واتس یور فادرز نیم، what do you do، په دغه نه چې پوهېږئ هم بس خلاص انګلیسي اسناد جوړ کړئ. تجربې کاري که چېرته په دوبۍ کې یې دوبۍ ته تجربې کاري جوړ کړه، که چیرې په سعودي کې سعودي ته تجربې کاري جوړ کړه، که چیرې په ترکیه کې ترکیې تجربې کاري جوړ کړه، او که چیرې دلته نشي جوړولی مخکې له دې نه چې ته یا دوبۍ ته راشي یا سعودي ته راشي، په افغانستان کې شرکتونه شته دي چې هلته دوی فعالیت کوله، هغه شرکتونو سره اړیکې ونیسه چې یعنې همغه وخت اسناد تاسو ته جوړ کړي، د همغې کال چې په افغانستان کې تاسو یې اسناد تاسو جوړ کړي. هغې نه وروسته یو سی وي جوړه کړئ، سی وي مهم دی. دغه اسنادونه مکمل جوړ کړئ، هغه مکمل ښه ښکلي جوړ کړئ، دغه کړئ، سکان یې کړئ، پی ډي اف کړئ، په موبایل کې درسره وساتئ. زه چې لینک پیدا کوم تلګرام کې چې چا تاسو اپلای ورته کوئ، زه نه غواړم چې یو شرکت باندې تاسو بمبار وکړئ، نور شرکتونه پیدا کوم چې پرېږدي چې په ټولو شرکتو کې افغانان مصروف شي چې ټول افغانانو ته ویزې ورکړي. همدا 15 لکو کې ډېر خلک افغانان په دې کې راشي. وخلکو لږ زړه ځان وخوره، زه به څه کوم لکه زه هر څه کولی شم، خو ځان هوښیار کړئ، ما پتنګوئ، لیارې درښیمه، مناسب لیارې درښیمه، په ما نه څوک نیوکه هم نشي کولی. که څوک کنځلې کوي نر دې چې رادې شي په ثبوت سره هغه د ټیک ټاک ته راشي یو ثبوت یې ښکاره کړي چې زه دروغ وایم، بیا یې زه نر بولم. سر مو خلاص شو. ویډیو در سره لایک یې ګوره، سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل، همداسې مخکې ګوره چې څومره زه تشویق شم همدومره تاسو ته زه کار ډېر کړم. باور وکړئ کار تاسو ډېر کوم. دغه یوټیوب چینل مو یو میاشت کېږي 500 سبسکرایب ډېر شوی نه دی، خو زه څه رقم دوی ته هغه ویډیو اپلوډ کوم. دا خو یوټیوب ستاسو لپاره جوړ کړی، ځان لپاره خو ما نه جوړ کړی. نو چې تاسو لپاره مو جوړ کړی، تاسو حمایه کړئ چې د خپل چینل تاسو خو دا تاسو چینل دی چې دا لږ پرمختګ وکړي چې زه کوشش وکړم چې نورې کمپنۍ تاسو پیدا کړم. مننه، ښه ورځ.